السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی، ستړي مشئ. با برادرای فارسی زبان امام خوش آمدید میگویم. میرے پاس جو بھی میرے اردو زبان بولنے والے دوست ہیں اس کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. I don't know if I have many international friends but I also welcome you guys. دا مې په دې خاطر باندې دغه نورو ژبو کې هم خبرې وکړې چې نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده او د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مطلب دا چې دا یوازې د پښتو یا د هندکو یا د دري یا د اردو یا د انګلیسي ژبې د ویونکو ورځ نه ده. دا د هر چا د مورنۍ ژبې ورځ ده. په ټوله نړۍ کې دغه ورځ 21 فروری د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. زما خیال دا دی چې په دې ورځ باندې موږ تاسو باید لږ د خپل ځان سره احتساب وکړو چې موږ د خپلې ژبې لپاره څه کړي دي، څه ورته کولی شو، څه باید وکړو، څه کول پکار. د خوښۍ زیری پکې دا دی چې تورغم په 3م ځل باندې چاپ کیږي. تورغم زما لومړی ناول خو دا ځان لپاره ویاړ نه ګڼم یا دا خپل ناول لپاره ویاړ نه ګڼم، بلکې زه دا د پښتو ناول لپاره او د پښتو کتاب لپاره ویاړ ګڼم چې په یو کال کې په 3م ځل دا چاپ کیږي. دا ډیره زیاته د ویاړ خبره ده، دا ډیره زیاته د فخر خبره ده په داسې وخت کې، په داسې حال کې چې پښتو کتابونه یوازې د الماریو زینت دي او هیڅوک یې هم نه اخلي. په داسې وخت کې یو کتاب راځي هغه په کال کې 3م ځل هم چاپ ته ځي، خلک یې خوښوي، خلک یې اخلي. نو دا زما د قلم نه دا د پښتو ناول او د پښتو ژبې ارزښت دی چې دومره یې خلک اخلي او لولي او مینه ورکوي. نو زما د طرفه دی د مورنیو ژبو په نړیوالې ورځ باندې تاسو ته همدا زیری او همدا مبارکي چې تورغم په 3م ځل هم چاپ کیږي او زما هیله ده چې چا هم نه یې ترلاسه کړی، ترلاسه کړي. 2م چاپ به اوس هم په مارکیټ کې وي، البته ناشر کتاب کور سره ختم شوی او غواړي چې په 3م ځل هم چاپ کړي. په دې خاطر باندې چې نور خلک چې پاتې چې غوښتنه یې کوي کتاب پلورنځي والا یا هغوی چې غوښتنه به یې کوي د هغوی لپاره هم کتاب اوسي شتون ولري. نو په دې خاطر باندې په 3م ځل باندې هم تورغم چاپ کیږي او د مورنیو ژبو د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت باندې د دې نه زما خیال دی چې پښتو ژبې د لیک سره تړلي خلکو لپاره، د ناول سره تړلي خلکو لپاره، د پښتو ژبې د لوستونکو لپاره چې خپلې ژبې سره مینه کوي ښه زیری او بل نه وي چې یو پښتو کتاب یو ناول 3 ځله په داسې خراب اقتصادي حالت او خراب مارکیټ کې چاپ کیږي چې کتاب څوک ډېر په سخته باندې اخلي او یو چاپ هم ډېر په سخته باندې خرڅېږي. دا د ویاړ ځای دی. زما هیله ده چې تورغم به تاسې ټولو ته در ورسیږي چې چا چې هم لوستلی دی خپلو ملګرو ته یې سجست کړئ، هغوی سره پرې خبرې وکړئ، هغوی وهڅوئ چې کتاب ولولي، کتاب واخلي او تورغم د هغوی د مطالعې د شروع کولو د سفر لومړی پوړۍ جوړه شي. نو دا به زما لپاره خوشبختي. ستاسو د ټولو د بې حده مینې پوروړی یم چې زما لومړی کتاب 3م ځل هم چاپ د ستاسې له امله ځي، ځکه چې تاسې اخلی لولئ او په همدې خاطر باندې چاپ کیږي. د مینې مو پوروړی، کور مو ودان. مننه.